که چیرته ته راشد خان وګورې په بازار کې ماشاءالله ته به لاړ شې دفتن به هغه سره عکس واخلې. ولې که ته چې د الله عبادت نه کوې نو بیا هیڅ محتاج نه ته یو ښه انسان اوسې. زه ته مثال درکم، زه ولې محتاج شم چې زه غلا ونه کړم، رشوت وانه خلم، قتل ونه کړم، تجاوز د چا باندې ونه کړم. ولې چې دلته د الله عکس پکې نه وي، د الله عبادت پکې نه وي، ګناه پکې نه وي، ورځ د قیامت پکې نه وي. هیڅ ضرورت نه لرم چې زه څه شی وکړم، ښه انسان اوسم. زړه سکون فقط د الله عبادت کې دی، د الله په پوهه کې دی، د الله سره په مینه کې دی، الله په خپل ژوند کې داخل کولو کې دی، د الله سره په رابطه کې دی، الله سره په خبرو کې دی، د الله په کلام په لوستلو کې دی، د الله احکامات په نور تطبیق کولو کې دی، د دعوت الی الله کې دی چې دوی الله نه لرې وي. چې ته متوجه شه چې ته مهې، موږ انسان د مهې مثال لرو، ته مهې د اوبو نه واخله په وچه کې واچوه، یو څو دقیقې به وټپرېږي بیا به مړ شي. موږ انسان چې د الله نه لرې شو لکه مهې به وټپرېږو څو دقیقې په دنیا کې، لیکن آخره خاتمه به زموږ ښه نه وي. چې دا خوږ انسان محمد صلی الله علیه وسلم په حیث د یو استاذ ولري، په حیث د یو مشر ولري، په حیث د یو امیر ولري، په حیث د یو دوست ولري، په حیث د یو پلار ولري، په حیث د یو الګوی ولري، یو ورځ سره کښېنې خبرې وکړي، نصیحت دې واوري، هغه ځکه بهترین انسان په دنیا کې قدم ایښی دی. او وجه څه ده؟ ځکه چې د الله عبد و. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم تاسو ټول صحتمند اوسئ. انشاءالله نن دا زموږ دریم پروګرام دی. په دې باره کې خبرې کوو چې ولې الله سبحانه وتعالی زموږ لایق د عبادت دی. په تیرو پروګرامونو کې موږ دغه پښتنه په خپله د سوال لاندې راوسته چې دا په خپله پښتنه غلطه ده. لکه پښتنه ولې غلطه ده؟ مثال در کوم ته چې ته خپل زوم ته په قارې چې ته ول نه حامله کېږي، نو حتما د خواښې خسر ته به خلک په قار شي چې ته اعصاب د لاسه ورکړي دي چې څنګه وایي خپل زوم ته چې نه حامله کېږي. ځکه ستا زوم په تعریف باندې حمل کېږي نه، حمل نه اخلي. نو په همدې ډول باندې چې څوک هم کله داسې پښتنې کې د الله سبحانه وتعالی په باره کې، نو دوی په خپله پښتنه بې منطقه ده، بې بنیاده ده، ځکه دوی الله سبحانه وتعالی پیژني نه. چې کله زموږ فکر او هر څه منحصر شي نو بیا بهتر ده چې موږ خپل ځان عاجزه کو او محتاجي ښکاره کو هغه چاته چې موږ جوړ کړي یو. دویم مثال به درکم چې کله یو کس تاسو دروازه ټک ټک کي، ته د دروازې نه اخواته محدود یې، سترګې دې کار نه کوي، غوږونه دې صحیح کار نه کوي، لیدلی نه شي، ته محدود یې چې هغه کس ته محتاج یې چې تا ته ووایي چې هغه څوک دی. دروازه ټک ټک شوه، ټک ټک جواب دې ورکو، ته ورته چې څوک یې، ته نشي کولی د هغه نوم واخلې. ته محتاج یې هغه ته چې هغه تا ته خپل ځان معرفي کړي او د هغه بنیاد باندې ته مخکې لاړ شي. نو په همدې ډول باندې چې کله تاسو داسې پوښتنې کوئ چې ولې الله سبحانه وتعالی ته باید موږ عبادت وکړو، ولې باید لمونځ وکړو، نو دا پوښتنې بهتر ده تاسو قرآن او حدیث ته راشئ، علماو کرامو ته لاړ شئ، هغوی نه پوښتنه وکوئ، جواب لاس سره وړئ، او هغه نه بعد تاسو بیا کولی شئ چې انشاءالله خپل ژوند مخکې یوسئ، هغه هم په عاجزۍ سره. اوس راځو د اسلام جواب ویو چې ما مخکې پروګرام کې دا بحث کړل چې عبادات کوم چې د عبد نه راغلی دی او عبد وی بندګي ته، دغه بندګي انسان په ګټه ده. او موږ په یو لنډ ډول باندې د 15 د اسلام بناو باندې خبرې وکړې او هر یو موږ ازابي کړل او په دې موږ پوه شو چې الحمدلله د اسلام هر یو اعمال چې انسان نه خواهش شوی دی هغه د انسان په ګټه دی. دویم دغه پوښتنه به زه جواب کم چې بعضې ورونه کوي چې صحیح دی عبادات د انسان په ګټه دی، لیکن په اسلام کې هر څه حرام دي، دا حرام دی، دا حرام دی، دا حرام دی، نو ژوند انسان ته سخته کی. ورونو خویندو که تاسو زه پوښتنه وکم چې ما ته حرام شیان لیست کا، نو ته به کیدای شي په ګوتو شمار باندې لیست کې، یا به 100 دانې لیست واخلې، یا بیخي 1.5 سل لیست واخلې. که زه تا ته ویم چې ته ما ته حلال شیان لیست کا، زه مطمئن یم چې ته ما ته لیست کولی نه شي. که چیرته هر څه په اسلام کې حلال وای دا بیا منطقي نه وه، نو بیا یو قانون کې چې هر څه اجازه شته قانون نه دی. او هر څه چې په اسلام کې حرام دی، که هغه شراب دی، که هغه زنا ده،
که هغه نامحرم ښځې سره لاس ورکول دي، که هغه میوزیک دی، که هغه نور شیان دي، د هر یو شاته غټ علت دی، د هر حکم شاته غټ علت دی او غټ حکمت دی پکې. همدا ډول دی چې پرون ما چیلنج ورکو چې هر څوک د اسلام یو احکام هم ماته ښودلی شي چې انسانیت په خلاف دی، زه ورته چیلنج ورکوم، نشي ښودلی. صحیح حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر څه حلال دي فقط هغه شیان چې موږ حرام بوللی دي. ساعت غسل حرام ذکر شوی؟ نه، حلال دی. ګوتما غسل بدون شک چې سره زر تاسو نشئ غسلی حرام دی چې ځکه ذکر شوی دی. تاسو کولی شئ چې بل څه واغوندئ، اوسپنه واغوندئ. په همدې ډول باندې تاسو کولی شئ چې سپین زر واغوندئ. نو چې کوم شی په اسلام کې حرام دی حرام دی، چې کوم شی ذکر نه دی حرام هغه اتوماتیکلی حلال دی. په همدې ډول موټر راځي، په همدې ډول تیاره کې سفر راځي. زموږ نبي صلی الله علیه وسلم په تیاره کې سفر نه کړی. په عباداتو کې چې ته کوم عباد الله چې الله سره کوم عبادت کې مونځ کې دا بیا سرچپه دی. چې څه ذکر دی حلال هغه حلال دی، هغه نه بغیر ټول حرام دی. ډېر پوه شي په دې پرنسپل باندې. مونځ کې ته نشي کولی زه چې زه الله سره خبرې په خط باندې کوم، نه، دا حرام دی. څه چې ذکر دی چې مونځ داسې وکړه او طریقې ذکر ده هغه حلال دی. که هغه لږ هم سرچپه کړي هغه بدعه راځي. کل بدعه فی نار، یعنی هغه بدعت کې راځي او شرک کې راځي چې مخکې ته لاړ شي. چې الله سره څنګه ته رابطه جوړې هغه باید بنیاد د قرآن او سنت اوسي. راځو بیرته خپل پروګرام ته. ولې الله سبحانه لایق د عبادت دی؟ ورونو په دې پوه شئ چې عباده لکه څنګه چې ما مخکې تعریف کړه تسلیم بدن ته وایي، ځان تسلیم کوي. ته ځان تسلیمه دا عباده ده او موږ اکثر ځان تسلیم کو. زه ته مثال درکم. که چیرته ته راشد خان وګورې په بازار کې ماشاءالله، ته به لاړ شې دفتن به هغه سره عکس واخلې. ولې؟ ځکه تا د هغه بالینګ ته په کرکټ کې ځان تسلیم کړی چې زه ستا غوندې بالینګ نشم کولی، زه تا ته تسلیم یم. همدا علت دی تا سره زه عکس وباسم. ځان تسلیم کړی دی. که ته آرسنو شواسنیګر وګورې حتما ته به ورسره عکس وباسې ځکه تا د هغه باډي بلډینګ ته ځان تسلیم کړی دی. همدې ډول که ته آیزک نیوټن وګورې، آلبرټ آینسټاین وګورې، که الله سبحانه وتعالی موږ ته سبحان الله هغه نشته دی، خالد بن ولید وګورې، صلاح الدین الایوبي وګورې، که ته ابن سینا وګورې، امام الغزالي، که ته همدې شکل باندې امام ابو حنیفه وګورې رحم الله تعالی، ته به ورسره عکس وباسې ځکه امام اعظم دی، الله ورته غټ علم ورکړی دی. نو اوس راځه همدغه ډول وګوره چې احساس وکړه دغه محدود انسانان چې یو محدود بخش کې یو محدود قدرت، یو محدود کیفیت دوی لري، موږ څومره ځان تسلیم کړی ورته چې په مخې ته به چپ کینو. همداسې پاچا مثال در کوم، همداسې یو وزیر مثال در کوم. لیکن ته څه خیال کوې چې همدغه ضرب کا د الله سبحانه وتعالی حقیقت سره چې هغه د دې ټولو انس او جنس، د کائناتو نباتاتو، د ټول کوزموس ګلکسي، هر څه چې ته په نظر کې لري، هر څه باندې ته فکر کولی شي، د هغه خالق دی. آیا موږ باید هغه ته ځان تسلیم نه کړو؟ ته به هېڅ کله د کرکټ بالینګ خبرې د راشد خان مخې ته ونه کړې. ته به هېڅ کله فقه بحث د امام ابو حنیفه مخې ته ونه کړې ځکه ته پوهېږې چې دوی ماشاءالله په دې بخش کې ماستران دي. نو بیا ولې موږ عاجزیت نشو ښکاره کولی د هغه چا په وړاندې چا چې کائنات جوړ کړي دي، څوک چې ستا خالق دی او زما خالق دی. دا په خپله متاسفانه چې کله زمونږ فطرت باندې ګرد راشي بیا موږ هر څه صفا نشو کتلی. د فطرت ګرد مسله لکه چشمې ته اغوستې دي او په هغه باندې ګرد کینی یا د موټر په شیشه باندې ګرد کینی، ته نشي کولی صحیح لاره وګوري. زمونږ فطرت باندې څنګه ګرد کینی چې موږ دین نه لرې اوسو، اجماع نه لرې اوسو، جماعت نه لرې اوسو، علماو نه لرې یو، ښه دوستان نه لرو، غلط شیان په موبایل کې ګورو، علم نه کوو، اقرا نه لولو، که هغه اسلامي علم دی او که نور علمونه دي. نو همدا وجه ده چې زمونږ فطرت باندې ګرد کینی. چې کله زمونږ فطره په ګرد باندې شوه نو بیا موږ عجیب او غریب خبرې کوو
عجیب او غریب افکارات موږ ته راځي. حتما په دې پروګرام په سلسله کې به زه په دې خبرې وکړم چې څنګه شبهات د اسلام په خلاف پیدا کیږي او د شبهاتو حل لاره څه شی ده. دا یو دلیل کافی دی چې الله سبحانه تعالی لایق د عبادت دی، لکه څنګه چې موږ د نورو انسانانو د نورو اسبابو عبادت کوو. ټیکنالوژي راواخله، بل څه راواخله، بل څه راواخله. راځئ نور هم الله سبحانه تعالی پیژنو، نه فقط چې حیث دی او خالق د هغه نور صفاتو ګونو. الحدود دی الله سبحانه وتعالی. الله سبحانه وتعالی مینه او محبت پاکه مینه ده. مثال د مور مینه دی. مور مینه هر سړی به دا وایي چې د مور مینه پاکه ده، ځکه چې نور هیڅ نه دی، فقط تا سره مینه کوي، تا ته فقط خیر غواړي. لیکن په اصل کې د مور مینه پاکه نه ده. مور منحصر ده د پخواني تجربو نه چې هغه تی په ګېډه کې پاتې شوی، هغه نه پیدا شوی، تا ته امید ساتلی، تا باندې تکلیف زحمت ویستی او اوس تا غټ ګوري ځکه تا سره مینه کوي. راځئ په همدې به نور تفصیلي خبرې هم وکړو او د الله مینې سره ضرب کړو چې وګورو چې د الله مینه څونه پاکه ده. اولاد سره مینه همداسې نور د الله مینه پاکه ده، ځکه چې الله سبحانه وتعالی موږ ته محتاج نه دی، زموږ په حقیقت کې نه دی، موږ ته ضرورت نه لري. سره دې چې هغه موږ سره مینه کوي، موږ ته هدایت راکوي، موږ ته رحمت راکوي، موږ بخي، موږ باندې کرم کوي. ولقد کرمنا بني آدم، موږ باندې کرم کړی دی. نو دا واقعا پاکه مینه ده، ځکه چې الله سبحانه تعالی موږ ته هیڅ ضرورت نه لري او د هغه په شان کې هیڅ کمبودی نه راځي چې موږ سره مینه او محبت وکړي ونه کړي. الله سبحانه تعالی رحیم ذات دی، یعنی دغه رحمت موږ هیڅ یعنی موږ د ده مقام کې نه یو، یعنی موږ ته ډیزرvinګ په انګلیسي کې وایي، یعنی موږ ولې باید دغه رحمت ولرو. خو دا پاک د الله سبحانه مینه ده چې موږ باندې رحمت، دا کرم دا موږ سره کړی دی. همدا ډول په قرآن کې آیت دی په سورې نساء 140 آیات چې الله سبحانه څه شی به لاس سره وړي د ستاسو په سزاګانو باندې چې که تاسو په شکر کې یاست، په یقین کې یاستئ. نو که چېرته یو مسلمان د الله سبحانه احکامات تعقیب کړي، ګوره الله سبحانه فقط الحدود نه دی، هغه القدیر هم دی، هغه الحق هم دی، هغه باید هر چا ته خپل حق ورکړي. نو که ته چېرته الله سبحانه احکامات تعقیب کې، سبحان الله، زه د هغه په رحمت باندې سبا پورې خبرې کولی شم. دا کوم رحمت چې موږ په دنیا کې ګورو دا 1% دی، 9% رحمت الله سبحانه ورځ قیامت ته ساتلی دی. یعنی موږ په خبرې کولی شو. امام ابن القیم رحمه الله تعالی وایي چې کله زما فیصله کېږي، زه نه غواړم زما مور زما فیصله وکړي، غواړم چې الله وکړي، ځکه الله رحمت او مینه او محبت څو چنده دی، یعنی غیر محدود دی. همدا ډول حدیث د رسول صلی الله علیه وسلم یو ماشوم اوبو ته ورته ته وبخئ، نو هغه خپل مور ځان ته بیا سینې ته نږدې کوو. نو محمد صلی الله علیه وسلم خپل صحابو ته وګورئ چې دا وګورئ خپل اولاد نه پرېږدي ورته. نو الله سبحانه تعالی چې بېشماره رحیم او رحمان ذات دی، هغه به ولې انسان ورته پرېږدي تر څو چې موږ خپل ځان په خپله وانه چوو. یعنی معنا څه ده چې الله سبحانه لایق د عبادت دی، ځکه هغه الحدود دی. دویم، الله سبحانه تعالی په عبادت کې موږ سکون قلبي لاس سره وړو. د هر شی خپل یو ځای لري، لیکن سکون ځای قلب دی او قلب الله سبحانه تعالی خپل عبادت ته ساتلی دی. ګورئ په ژوند کې به ته هر څه لاس سره وړې، لیکن چې کله ستا رابطه الله سره نه وي نو ستا به سکون قلبي نه وي. په همدې ډول قرآن کې آیت دی په سورة طه سورت نمبر 20 آیت نمبر 123 ومن عرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا، چې څوک هم د الله سبحانه ذکر نه لري دی هغه به یو سخته ژوند لري. او آیت مخکې ځي چې په ورځ د قیامت موږ وړون را پیدا کړو. د الله ذکر دلته فقط د سبحان الحمدلله نه دی. که تاسو وګورئ سورة هجر کې سورت نمبر 15 آیت نمبر 9 کې دلته ذکر هم بیا راغلی دی د قرآن په باره کې چې موږ قرآن نازل کړی دی او موږ به وساتو. دلته ذکر ابن کثیر دا ټول قرآن لیکلی دی، هم چې نور ځایونو کې هم ذکر دی، لیکن هغه ټول د قرآن نه مقصد دی. یعنې ته چې قرآن سره رابطه ولرې چې کوم چې الله کلام دی ته به خوشحاله، که ته ونه لرې نو ته به څه شی برباد بی. بل آیت دی قرآن دی بسور رات سورت 13 آیت نمبر 28 کې الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب، چې الله سبحانه څوک چې ایمان لري بېشکه د هغه زړه په الله په ذکر کې سکون پیدا کړي او بېشکه د الله په ذکر کې زړه سکون پیدا کوي. نو دلته په یو آیت کې الله سبحانه تعالی وایي چې که ته چېرته ذکر سره نه چې کوم قرآن دی د هغه احکامات دي نو ته به سخته ژوند لري. او همدا ډول دی چې ډېر زیات هغه پاپ سټار خلک چې دي، کنټري میوزیک څوک چې کوي یا همداسې نور دي، بیانسي وګوره، ته کولی شي چې ډي جے خالد وګورې، جسټن بیبر وګورې، په همدې ډول باندې تاسو کولی شئ کیم کډاشینز وګورئ، د کډاشین ټول فامیل وګورئ، دا به هر یو په ډپریشن کې وي. کانیا ویسټ اوسنی حالت تاسو کتلی دی چې کوم حالت کې دی، هغوی بلیون پیسې لري. نور تاسو همداسې وګورئ په
جاپان کې چې کوم خودکشیان روان دي، په نورت کوریا کوم خودکشیان روان دي، په دې نږدې په هندوستان چې کوم اکټر ځان خودکشي ول هغوی هر څه درلودل، لیکن دې قرآن آیات سره نه و. که تاسو الله ذکر کوئ نو زړه هم سکون پیدا کوي او زړه هم سکون لري. که الله ذکر نه کوئ سخته ژوند به لرئ. نو دا ماشاءالله ځان په خپله ثبوت کړی دی او موږ باید د الله ذکر سره ځای شو. دویم مثال چې د الله عبادت کې زړه سکون پیدا کوي او زړه په سکون کې وي. بل د الله په عبادت کې اخلاق وجود لري، حق او باطل وجود لري. موږ په مخکني پروګرام کې هم دا بحث کړی دی چې که چیرته موږ الله حکم تعقیب نه کړو نو موږ حقیقت عیني نشو پیدا کولی. موږ کیدای شي شخصي حقیقت پیدا کړو او اخلاقات پیدا کړو، لیکن عیني اخلاقات فقط او فقط الله سره دي. او څنګه موږ لاس روش کړو موږ د الله احکامات په ځان تطبیق کو چې کوم عبادت دی چې موږ د عبادت وکړو. که ته چې د الله عبادت نه کوې نو بیا هیڅ محتاج نه ته یو ښه انسان اوسې. زه ته مثال درکم، زه ولې محتاج شم چې زه غلا ونه کړم، رشوت وانه خلم، قتل ونه کړم، تجاوز د چا باندې ونه کړم. ولې؟ چې دلته د الله عکس پکې نه وي، د الله عبادت پکې نه وي، ګناه پکې نه وي، ورځ د قیامت پکې نه وي. هیڅ ضرورت نه لرم چې زه څه شی وکړم ښه انسان اوسم. په همدې ډول باندې ابن رجب چې یو مشهور عالم دی هغه وایي زړه سکون فقط د الله عبادت کې دی، د الله په پوهه کې دی، د الله سره په مینه کې دی، الله په خپل ژوند کې داخل کولو کې دی، د الله سره په رابطه کې دی، الله سره په خبرو کې دی، د الله په کلام په لوستلو کې دی، د الله احکامات په نور تطبیق کولو کې دی، د دعوت الی الله کې دی، د حق او باطل ویلو کې دی، د عدالت ته درېدلو کې دی، د مظلوم دفاع کې دی. دا ټول اسلام وایي چې دغه کارونه ته کې ته به انشاءالله خوشحاله یې. که دا کارونه ته نه کوې ته به ډېر زیات خفګان، بدبختي، سخت ژوند کړو سره به یې. ژور خفګان چې خلک دننه کېږي صرف دا نه هم چې مؤمنان نشي دننه کېدلی، لیکن زیاتره علت دا وي چې دوی الله نه لرې وي. چې ته متوجه شه چې ته مهی، موږ انسانان د مهي مثال لرو، ته مهی د اوبو نه واخله په وچه کې واچوه، یو څو دقیقې به وټپرېږي بیا به مړ شي. موږ انسان چې د الله نه لرې شو لکه مهي به وټپرېږو څو دقیقې په د دنیا کې، لیکن آخره خاتمه به زموږ ښه نه وي. یو علت چې زه شخصا ګورم او دا حقیقت هم دی چې د الله په عبادت کې ازادي ده. ما مخکې مثال ورکړی دی چې موږ غلامان یو، لیکن په غلامي کې پاچاهي څنګه کولی شي؟ هغه په دې کولی شي که ته د الله عابد اوسې، چې هر څه د الله رضا دپاره وکړي. که ته وظیفه کوې په وظیفه کې مشکلات دي د الله رضا دپاره دي. دا یو قسم ازادي تاته بخي، یو قسم معنا تاته بخي، یو قسم سکون تاته بخي. بل د الله په عبادت کې سختی نشته دی. دا دین موږ ته رالیږل شوی دی چې موږ ته د ژوند اسانه کړي، نه سخته کړي. او څوک هم دین سخته دی نو دا معلومیږي چې دین ته واقعا صحیح سیننده ورکړي او ځان ته نږدې کړی نه دی. د الله په عبادت کې اخلاق دي، د مشرانو احترام دی، یعنی ټولو خوبیانې دي. که تاسو وګورئ محمد صلی الله علیه وسلم هغه په خپله یو حدیث د عائشه رضی الله عنها چې روان قرآن و، یعنی د هغه اخلاق، د هغه کردار همیشه به یو چا غوښتل، خصوصا تا به غوښتلي وو چې دا خوږ انسان محمد صلی الله علیه وسلم په حیث د یو استاذ ولري، په حیث د یو مشر ولري، په حیث د یو امیر ولري، په حیث د یو دوست ولري، په حیث د یو پلار ولري، په حیث د یو الګوی ولري، یو ورځ سره کښېنې خبرې وکړي، نصیحت دې ووري. هغه ځکه بهترین انسان په دنیا کې قدم ایښی دی. او وجه څه ده؟ ځکه چې د الله عبد و او بهترین کرکټرز، بهترین اعمال او اخلاق ښکاره کړي دي. حتی تر دې وخته پورې چې د هغه دشمنانو به هغه ته الامین ویلي. تامس کلایل په خپل کتاب کې لیکلي د هیرو هیرو ورشپ چې هیڅ کله داسې هیرو ما نه لیدلی چې په ناچیزو امکاناتو باندې یو ډېر څه لاس سره وړي دي او په ښو اخلاقو باندې. زه غواړم چې دغه بحث په دې وخت کې په نور پروګرامونو کې وکړم چې کله موږ دا ثبوت کوو خپل ورونو خویندو ته په انسانیت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حق نبی دی او ولې باید موږ د هغه پیروان اوسو. دا د الله عبادت کې دا ګټې دي. دویم، الله سبحانه تعالی مینه لري، محبت لري چې موږ سره خبرې وکړي، یعنی غواړي موږ نه واوري. موږ ته مثالونه راکړي دي چې ځان عاجزه کوي. مختلف مثالونه قرآن کې شته. یو مثال دا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. تاسو اوښ ته وګورئ، د غر مثال ورکړی دی، د ونو اسمانونو مثال ورکړی دی، د سپوږمۍ جوړښت مثال ورکړی دی چې هغه به زه انشاءالله په تفصیلي بحث باندې قرآن او ساینس کې کومه.
لیکن دا مثال دغه ضرورت نه و چې موږ ته په حیث د یو وکیل ودرېږي. سور الرحمن وګورئ، په حیث د یو وکیل موږ سره بحث کوي چې تاسو دا نه ګورئ، دعوت موږ ته راکوي د خیر طرف ته، د کرم طرف ته، نه شر طرف ته. د الله عبادت کې الحمدلله دا خوبي او خوبي ده. بل د ژوند مقصد د الله په عبادت کې معلومیږي، ځکه د الله عبادت نه بغیر موږ ژوند نشو کولی. بهترین مثال د امتحان پاتې کېدلی شي. قرآن په سورې ملک په 2 آیات کې وایي الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، چې موږ ژوند او مرګ پیدا کړی دی، پس تاسو احسن عمل وګورو. نو احسن عمل په څه شي کتلی شي؟ که ته د الله عبادت وکړې نو احسن عمل څه کتلی شي، که ته ونه کړې عمل د احسن نه دی. دا یو امتحان دی. نو د امتحان ټول ستنې د الله په عبادت ولاړې دي. ورونو خویندو، زه په دې پروګرام باندې ساعتونه خبرې کولی شم، لیکن په راتلونکي پروګرام کې به 7 دلایل درکم چې ولې الله سبحانه وتعالی لایق د عبادت دی. هغه 7 دلایل به لنډ وي، تکرار به کوم. الله سبحانه وتعالی الله دی ځکه لایق د عبادت دی. دویم، د الله عبادت کې زړه سکون دی، ژوند مقصد دی. دریم، څلورم، د الله په عبادت کې زموږ ژوند ټول پوښتنې جوابیږي. د الله عبادت نه بغیر زموږ خپل تعریف ورکیږي. نو 7 مثاله به نورم انشاءالله درکمه، خو دا پروګرام وخت کم دی. په راتلونکي پروګرام کې چې اوسه پورې ما سره پاتې شوي یاستئ، الله سبحانه تعالی دعا کوم تاسو الله اجر درکړي، په دې رمضان مبارک میاشت کې تاسو ګناهونه معاف کړي او همچنان زما ګناهونه معاف کړي، تر څو پورې وکولی شو چې دا ټول موږ جنت الفردوس و اعلی کې سره یوځای شو او همدغه باندې بحث وکړو چې الله سبحانه تعالی عظیم ذات دی او دغه رحمت نه موږ ګټه واخلو چې هغه جنت الفردوس دی.